د نن یک شنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. بلخ ولایت کې یو ماشوم د انسان تختونکو له منګولو آزاد شو. د بلخ ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې ځواکونه یې له 14 ورځې وروسته دغه ماشوم د انسان تختونکو له منګولو ژغورلی دی. د عامه روغتیا وزارت له لوري یو شمېر مجهز امبولانسونه د خوست عامه روغتیا ریاست ته وسپارل شول. د سترې محکمې د دعوت او ارشاد ریاست له ټولو اداري کارکوونکو دیني ازموینه واخیسته. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي د اقتصادي کمیسیون د پریکړې پر اساس د برېښنا او اوسپنې پټلۍ اړوند پروژو د لومړیتوبونو ټاکلو په موخه 2 جلا کمیټې جوړې شوې دي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي د کابل ننګرهار لوی لارې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ او خوندي دی. کور او ښار جوړولو وزارت وایي د کور او ښار جوړولو وزارت سرپرست وزیر شیخ حمدالله نعماني له بېلابېلو ولایتونو څخه راغلو یو شمېر هیوادوالو سره وکتل او په ځینو موضوعاتو یې ورسره خبرې وکړې. د اوسپنې پټلۍ ادارې او ملي پراختیا شرکت ترمنځ ناسته وشوه. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې د سرپرست ملا بختالرحمن شرافت په مشرۍ د دغه ادارې او ملي پراختیا شرکت ترمنځ په بلخ ولایت کې د قوشتېپې کانال په هغه جوړېدونکي پل بحث وشو چې د اوسپنې پټلۍ لاندې تیریږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو معین ښاغلی مهاجر فراهي نن د یاد وزارت په انګړ کې د نیالګیو په ایښودلو سره د کابل له ښاریانو او هیوادوالو وغوښتل چې لږ تر لږه د یوه نیالګي په ایښودلو سره د هیواد په زرغونتیا، ښکلا او چاپیریال ساتنه کې ونډه واخلي.